السلام علیکم ګرانو کتونکو نن داسې په نیوز روم کې نن څلورمه که پنځمه روژه ده او موږ نیوز روم کې دا خبرونه وکړل نو مې راشه دا ویلاګ هم ورکې وکړو چې نوې سټایل سره د زموږ د نیوز روم همکارانو هم تاسو کوي او نن موضوع دا ده چې افغانستان پاکستان خو اصلي موضوع وي خو ډونالډ ټرمپ نن د پاکستان ډېر زیات تعریفونه کړي دي او وزیر اعظم شهباز شریف ډېر خوشحاله دی د هغه وایي چې ډېر په هغه باندې مننه کړې ده. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې پاکستان په دهشتګردۍ کې بیا خاص کر افغانستان چې کم دهشتګردۍ لحاظ سره یا کم پیښې هغې لحاظ کې پاکستان ډېر ښه کردار لوبولی دی او یقینا هم د پاکستان چې په ترخګرۍ کې ډېر زیات نقصانونه هم کړي دي خو دې خو موږ سره کم همکاران دي هغو نه به لږ تپوس کوو دې وخت کې پیله به هغه زموږ مشر همکار چې کوم فیاض دی هغه هم موجود دی خو اعجاز یوسفزۍ دی او ارشد اقبال اوس غیب شوی دی خو دا موږ سره عروج تا روژه هم ده نن د وړومبۍ روژه هم ده خو بهرحال خبره وکړه چې څه ته ګورې چې پاکستان او افغانستان څنګه نظر دی او دوه خبرې راته ووایي چې دې وخت کې نشم کوي روژې ډېره خرابه کړې دا روژې ډېره خرابه کړې دی چې نشم کولی خبرې روژه ده سهار نه چې دی نو په خبرونو دا عذاب عروج د روژې ډېره زیاته خرابه کړې ده او نن څومره روژه ده خو راځو زموږ چې کوم جاني دی په دې وخت کې اخري سلګ ته بس چمتو دی سلګ یې ورکړ او ډونالډ ټرمپ یې ټول نه په ټاپ کړی دی جاني دا خو ته هم په ډونالډ ټرمپ په ټول ټاپ کړی دی شهباز شریف دې ورپسې دویم نمبر کړی دی څنګه ته هم ډېر زیات خوشحاله یې ډونالډ ټرمپ ډېر تعریفونه کړي دي خو ډونالډ ټرمپ خو هم څه پته خو نه لګي که سبا بیا الټه شي خبره نو بنګش دا ستاسو چې کوم حکومت دی او وی درز او بیانات ته به چې کشمیري پته کړی دی بس هغه یو بیان ورکړو په هغه باندې څنګه چې ته وي په خپله باندې چې د هغه څه پته هر ټایم یو ټرن اخیستی شي نو زه هم ډېر خوشحالۍ په دې حواله باندې مه کوې او ځینې خلک په دې کې پی ټي آی باندې ډېر سخت ټکونه کوي چې هغوی دا ګڼه چې ټرمپ په راځي او ریسکیو کوي به هغوی وایي چې زه دا خو ټول بس خو زه کوم چې نو شهباز شریف هم एकदम ایکس باندې بیان جاری کړ چې एकदम یې دا ټرمپ دومره تعریفونه امریکې دومره تعریفونه وکړل چې هغه چې بس موږ خو امریکې سره ډېر نږدې ملګري یو خو دغه زور خبره دلته کې هغو دا ګڼل چې ټرمپ راغو نو عمران خان ته وفیل شي خو ټرمپ خو کیسه الټه کړله او کنه بنګش روژه ده نو بس دغه ته اجازه روژه ده او دا روژه کې ګوره کار هم ډېر سخت وي موږ سهار سر راشو بیا دلته چې کوم خبرونه وي اوس بس د اخري د درو بجو رنډاون جوړېږي دلته موږ سره یو اعجاز یوسفزۍ هم داسې ویلاګ میلاګ شروع کړی دی هغه تعریف هغه هم دلته ناست دی خراب شوی دی او دا موږ سره عثمان چې کوم دی عثمان د افغانستان امورو باندې ډېر زیات ماهر دی عثمان څه ګڼې چې ټرمپ بیان ورکړی دی افغانستان او پاکستان په حوالې سره ته څه ګڼې چې ټرمپ دغه بیان څومره پورې پاکستان دپاره مفید دی ټرمپ بیان چې کوم دی نو خدایي د پیدې لپاره دی د خپلې پیدې لپاره پاکستان د خپلې پیدې روح کړی دی یاره شهباز شریف خو په ګډا سهار نه ستړی شوی دی درز بلې راخستی شهباز شریف پکړي او ګرفتار کړی خو یې دی که نه کړی دی شهباز شریف دغه دی خو نه ټرمپ وایي چې پاکستان ډېر ښه کردار دی په دهشتګردۍ کې فرنټ مین دی او نه ټرمپ دومره تعریف نه دی کړی دا تعریفونه داسې په خپله ځان نه کوي ټرمپ وایي چې ټرمپ هم څه پته نه لګي سبا بدل شي هېڅ پته نه لګي خو موږ سره مذهبي سکالر خو ورته ویلی شو ارشد اقبال صاحب اردو پیج هم کوي دلته اخبار خیبر پیج هم کوي او دلته هغه هم ډېر ښه نظر لري او ماشاءالله ارشد اقبال زما استاد هم پاتې شوی دی استاد جي لږ مخ نظر راوړه او روژه هم د ډېرې خبرې به نه کوو خو دوه درې خبرې په ټرمپ باندې وکړه چې ټرمپ نن بیان باندې ته څه وایې عثمان باچا چې کومه خبره وکړه که نه نو ټرمپ غونته سړی چې دی نو هغه د خپل مفاد دپاره هر څه کوي د مفاد نه پیشو وي د خدای دپاره منګک نه نیسي او ټرمپ او عمران خان کې څه فرق دی هېڅ فرق پکې نشته تاسو هغه هم امریکې ته باید پیسې راغشتی عمران خان هم زموږ ملک چې دی نو هغه ته باید پیسې راغشتی و اوس یې عمران خان خو اوس کې دی نمبر 804 دی نو کې دی نمبر شو نو خپل کرتوت او د خپل عمل د وجې دی که نه چې عمل یې ټیک نو دغلته به نه و که نه
نه خو اوس خو پاکستان ته اوس نقصان ورکړي هغه خو بس نقصان نشي ورکولی پاکستان ته الحمدلله هیڅوک نقصان نشي ورکولی داسې شخصیت په دنیا کې نشته نه داسې موږ چې پاکستان ته نقصان ورکړي د هغې وجه دا ده چې دلته د قرآن او د سنت او د الله د دین د بډایۍ د هغې دپاره جدوجهد هغه خو په افغانستان کې ټول زیات کېږي افغانستان کې هغه ډېر زیات کېږي خو افغانستان کې نور کارونه هم ډېر زیات دي که نه اوس خبره دلته کې امریکې دا کار هلته تللی ده د غلطو فلمونو والا هغې له هلته پروټوکول میلاو شوی دی خو هغه خو ډالر وړي دي که نه نو ډالر وړي دي نو آیا ته وایې هلته کې اسلام ډېر دغه هغه څه و بزنس کمیونټي یو هغه پروټوکول دا داسې خبره نه ده که نه کوم ځای کې چې ښه کارونه کېږي هلته غلط هم کېږي دې کې شک نشته خو دا چونکې پاکستان زموږ ملک عمران خان سره ولې نه لګي عمران خان خو سم کارونه هم کړي دي لکه ما عمران خان سره په زما د هغه پالیسي سره د هغه سیاست سره اختلاف دی عمران هغه ذات سره خو اختلاف صحت نشته کارت والا تا اپریشن هم کړی دی صحت کارت نه د جیب نه صحت کارت نه دی کړی هغه ټیم کې عمران خان نه و نه هغه ټیم کې هغه صحت کارت و لکه ته عمران خان چې د پالیسي وخت چې ټرمپ سره مشابهت خوري داسې خو چې د پالیسي دغه دی چې د ملک د دغه دپاره سیاسي اپروچ یې نشته سیاسي فکر او دغه نشته د خلکو لپاره صرف خبرې دي صرف ګاګېږي دا به کومه داسې به کومه دا به وشي دا منصوبې په دې باندې تېرېږي نور په ګراوند باندې د هغه هېڅ هم نشته هېڅ هم نشته دغه د اجاز یوسفزۍ صاحب خالي د دوه اوستا ولا چونکې د پارټۍ خبره راغله نو اجاز یوسفزۍ صاحب زموږ سره دا چې کوم دی دا بس موږ ورته ویلي شو چې د پی ټي آی بس خاص الخاص دی خو صحافي هم دی خو پی ټي آی خاص الخاص دی څنګه ارشد اقبال صاحب خبرو سره څومره اتفاق لري کوېسچن وکړه نو بیا نو ارشد اقبال صاحب خبرې ونه زه د عوامو خبرو ته هغه وایي چې د ټرمپ او د عمران خان کې څه فرق نشته او د عمران خان او فرق پکې نشته پاکستان ته به یو کو ټرمپ د امریکې ته به کوي ټرمپ او عمران خان کې فرق نشته دی دا خبره سي ډېر شوزونه کې په هغوی کې سیمیلریټیز ده په هغه باندې ارشد اقبال صاحب مننه نن وړومبي ځل اجاز یوسفزۍ صاحب د ارشد اقبال صاحب خبرې تایید وکړو او نن روژه ماتې هم ما طرف نه ډېر زبردست اجاز یوسفزۍ صاحب نو وړومبی ځل تا تایید وکړو خبرې د ارشد اقبال صاحب هغه کوم موقف و همیشه به دلته همیشه به ورسره جنګېده همیشه به ورسره جنګېده خو خبره خو پوره شو کنه خبره پوره شوه جاني هغه وایي چې بالکل زه د ارشد اقبال خبرې تایید کوم چې ټرمپ او عمران خان کې هېڅ فرق نشته نورې خبرې خبره راغونډه شوه چل نه کړ نو دا اخیری اجاز چې کوم بیان ورکو دا زموږ دپاره ډېر زبردست قسم بیان ورکو او اجاز داسې چل دی چې ټرمپ او عمران خان کې بالکل فرق نشته ټرمپ هم د امریکې مفاد ګوري د هر یو ملک نه یو ډالر دی عمران خان هم ډېر کنجوس انسان او د پاکستان د مفادو نه علاوه نو بیا پاکستان ولې تبعي طرف ته لاړو دی ارشد اقبال خبره کوو هغه کوډ کوم زه خپل ځان نه کوډ کوم هغه وایي چې ګوره د پاکستان معیشت او دیوالیا په عمران خان دور کې ارس ډوب تباہ او برباد روزګار ختم ارس بند بیا ولې په هغه ټایم کې خو زه وایم چې بهترین د پاکستان پالیسي وه پاکستان چې کوم په ماضي کې څنګه چې ستاسو لیډرانو میاں نواز شریف صاحب او یا چې کوم ملیټري ډیکټیټرز وو 70 سال نه هغوی په دې ملک کې دي دغه شان زرداري صاحب هغوی چې کومې پالیسۍ وي نو هغوی یو اداره داسې هغه ټولې پالیسۍ تباه کړي یو داسې اداره نه وه چې هغه په فایده کې وه په 2018 کې بیا د هغې نه پس عمران خان راغی نو عمران خان ضروري و ځکه چې په هغه وخت کې الله تعالی لخوا یو ډېر غټ پینډیمک راغی ټوله دنیا چوک شوله او تجارت بند شو پروډکشن بند شو نو په داسې وخت کرونا راغله کووډ 19 نو هغې د وجې سلک ډېر نقصانات وشو پاکستان ته خو د دې باوجود په هره شعبه کې پاکستان ډېر بهترین پرفارمنس زبردست اجاز یوسفزۍ صاحب ولاګم تاسو ته ښیم چې اکثر کا ملګري زما ولا فالو کوئ دا ډېر ښه کمنټس هم راځي اجاز یوسفزۍ صاحب هم شروع کړی دی خو بس دا لږ شان مسله پکې دا چې عمران خان ډېر او عمران خان ټرمپ سیمیلیټي باندې بل پروګرام وکړو اوس پروګرام ډېر زیات شو روژه ده خلک دا کمکل دي دومره خبرې بیا اوري خو بس دا چند خبرې اوري او دا بس د روژې ورځ وه نن څومره روژه ده دا هم درته ووایي نن هلکه زما یوه سیوا ده تا څومره روژه ده زما یوه سیوا ده نور نه مخر یو مې مخکې زما خیال زما روژې چاته هم یادې نه دي که زه هم زموږ خپله ګډوډ زما د استاد سره څلورم نن څلورمه روژه ده او څلورمه که پنځمه
بس الله دې وکړي دا روژې موږ باندې ډېرې بختورې تېرې شي او ټول چې کوم ملګري دي هغه ټولو سره دا روژه هم شیر کړم لږ ډېر خبرونه هم تاسو سره شیر شي